السلام علیکم. په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې د اپورچونټي فایندر نه به موږ پروډکټ څنګه سرچ آوټ کوو. جنګل سکاوټ ته به لاړ شو، پروډکټ ریسرچ ته به لاړ شو، اپورچونټي فایندر به کلیک کوو. بیا به خپل کنټري سلیکټ کوو چې په کوم کنټري کې موږ سامان خرڅو. هر ور خور دا تاسو کې شاید به څه خرڅ کوم. تاسو دا تاسو مکوئ. په دنیا کې هر څه خرڅيږي، بس بسم الله کوئ او صحیح پروډکټ چوز کوئ. فلټرز کې همیشه های ډیماند به کلیک کې، بیا به په دې بل باندې کلیک کې ګډ اپورچونټي. دا شپږ فلټر چې دی را به ټول کلیک کې. ته بس نه کې فلټر اتوماتیک کلیک کیږي. لو کمپټیشن، لو سیزنالټي، په ټرینډینګ اپ په کلیک کې، سټرونګ پرایس پوینټ باندې به کلیک کې. سیستم بر د ټول فلټر چې دی فل کی، بیا به تاسو کې پر سرچ باندې به کلیک کې. چې کله دی په سرچ کلیک کو، په دې کې اسمان ته ختنی دی ونس پوګمای تا دا جنگل سکاوټ اپورچونټي فایندر به تر ځانه پروډکټ راولي چې دا پروډکټ چې په امیزان باندې ښه خرڅېږي، کم کمپټیشن دی. بیا به ته کیسو طریقه مې راته ښوولې ده. د دې پروډکټو کې به ته سرچ کې چې کم پروډکټ تا ته ښه پرېوځي. لاړ به شي په لیسټینګ به کلیک کې. چې په لیسټینګ کلیک کې امیزان به راته اټومیټیک دا ورکوټي لوګو چې ده، په دې لوګو چې کلیک کې د امیزان ده تا ته لیسټینګ پول آوټ کی. دا ګارډن هوست چې دی دا لیسټینګ په امیزان د میاشتې $6,00,000 جوړي. دا بل لیسټینګ چې دی $2,000 جوړي. دا بل لیسټینګ چې دی $50,000 جوړي. دا یو 3 کلک لاندې راشي. دا ګارډن هوست دومره پاپولر پروډکټ دی چې په 1,000,000 نه زیات هم د میاشتې سیل کوي. نو که ته دا پورټفولیو کې دا ګارډن هوست هم ایډ کې، ستا به کار برابر روان شي. طریقه مې ته ښوولې ده چې کله د پروډکټ مې الاو کو، بیا به یې اخلو د چانه. نو زه به خپل رور علي بابا ته د علي بابا نه به یې سورس کوو، ګورو به چې په علي بابا کې ګارډن هوست په څو دی. دا طریقه به ته بار بار ریپیټ کوې جان، یو پیر نه بار بار. که ته 10-15 پروډکټ کې همدا طریقه ده. ګارډن ایکسپینډیبل هوست باندې به کلیک کو. چې په دې کلیک کو، ګورو چې دا په علي بابا کې په څو دی. سیم ایگزیکټلی پروډکټ دی. په علي بابا کې د $8 نه والا د $3 پورې میلاویږي. په امیزان خرڅېږي په 180. ته اف بی ایم کولی هم شي. د دې پروډکټ فلفلمنټ کېدی شي لږ های، ځکه چې دا دروند دی. موستلی خلک اف بی ایم کوي. نو ته اف بی ایم کولی هم شي، او که ته وایې چې نه خیر دی زه پرې لږ فلفلمنټ فی ورکومه، اف بی ای کوئ. ولې چې های مارجن دی پکې. هلته په 3-4 میلاویږي او په 80 خرڅېږي. نو که دا ته د 100 نه هم شروع کې، نو انشاءالله چې داسې به ته روان شي. نو سټارټ به لازمه دی، بغیر سټارټ نه کېږي، بغیر ټیسټ آوټ نه کېږي. د کمې پورې چې د پروډکټ لانچ کړی نه، نو مرګري ریزلټ ته نه میلاویږي. همدا طریقه ده. د دې ټول پروډکټونه ګو ترو لاړ شه چې کم پروډکټ دې پکې هم خوښ شو، د لږو نه سټارټ که کله سره $2,000 $3,000 که پروډکټ یو پروډکټ پې لانچ کړې، 2 پروډکټ پې لانچ کړې، ستا مرضي ده. دغه طریقه ده. په دې کې اسمان ته خطه نشته، په دې کې سره راکټ ساینس شته. دغه طریقه ده، دغه سیستم دی. زه هم استعمالوم، ته هم استعمالوه. دا کومه طریقه چې زه کوم ته هم کوه. انشاءالله الله به کامیابي درکړي. ځو بل لیسن ته. مننه.